د معرفتي نوښت په 18م لیکچر کې فکر کوم او د میشل فوکو په بحث کې و. تیر لیکچر مو د میشل فوکو د دوو مفاهیمو او د هغه د تفکر په زمینو باندې خبرې وکړې، ډیسکورس او تاریخ. میشل فوکو تاریخ څه شی ګڼي، څنګه یې تعریفوي، د نورو سره تفاوت د تاریخ په پیژندنه کې څه دی، تاریخ نه اخیستنه څنګه کوي، برعکس د هغو پخوانیو نظریو چې د تاریخ به امتدادي معنا اخیسته، پرله پسې او د پیښو یو ډول خاص تکاملي تړون مقصد کوو. په دې بحث کې د میشل فوکو لید د تاریخي پیښو په رابطه کاملا ځانګړی و. هغه یو ډېره جالبه او ظریفه جمله درلوده، ویلې چې د هرې پیښې همغه خاصیت باید پیدا کړو چې فقط دا پیښه پرې باندې ځانګړې ده، هغه خاصیت د دې پیښې ځانګړتیا ښیي، فقط او فقط همدغه پیښې کې ده چې تاسو یې مطالعه کوئ. دا که تاسو تاریخ امتداد کې وګورئ، تاسو مجبور یې چې خاصیتونه مشترک په پیښو کې وګڼئ، په پیښو کې مشترک خاصیتونه پیدا کړئ تر څو د پیښو ترمنځ تاریخي رابطه جوړه کړئ. اما دا ډول مطالعه په دې خاطر چې د ډیسکورس په روش مطالعه ده، پرېکون دی د تاریخي هغه امتداد او مطالعه ده د یوې پیښې د خپل منځ نه د خپل ځان لپاره او په همغه دورې کې د معرفتي او عقلاني څرخېدنې لپاره یا برجستګۍ لپاره چې په خپل دوره کې. نن په امتداد کې د دې بحث موږ د میشل فوکو په نظریه کې د قدرت ځای پیدا کوو. البته د قدرت ټولنپوهنه که دې بحث ته عنوان ورکوو، له ځینو اړخونو ډېر لازم او جالب راځي، له ځینو اړخونو کیدای شي د نیوکې وړ وي. هغه نیوکې په خپل ځای کې سمې او منلې مخکې د مخکې، اما موږ یې دغه بل اړخ نیسو او ادامه ورکو. ښه، د فوکو بحث ته له بېلابېلو نظرونو چې راځو، موږ کولی شو لکه څنګه مې چې وویل یو وخت، موږ کولی شو د فوکو بحث د ټولنپوهنې سره په ارتباط کې کله ووایو چې دا د تاریخ ټولنپوهنه ده یا تاریخ ټولنپېژندنه ده، ځکه د تاریخ او د ټولنې رابطې باندې بحث کوي، څنګه یو بل باندې اغیز لري، تاریخ څنګه ټولنې ته خپل برخه ورکوي، ټولنه تاریخ ته څنګه برخه ورکوي، یو بل څنګه ورسره دوام پیدا کوي وبشپړېږي. دغه بحث هم کامل ډول سره په فوکو کې شته. اما په ادامه کې فوکو بعضې وخت د معرفت نظر پېژندونکی یا ټولنپوه دی اصلا. دی چې کوم بحث لري د معرفت، د قدرت او د ډیسکورس کاملا داسې یو تړون او رابطه پکې ده چې بعضې وخت د ماهیت له مخې نشي بېلولی، خصوصا د قدرت او د معرفت. د قدرت او د معرفت پیژندنه نه بیلیږي یو بل نه، ماهیت د مخې نه بیلیږي. دقیقا قدرت په معرفت دلالت کوي، معرفت په قدرت دلالت کوي. په بعض ځایونو کې یو بل تکمیلوي، بعض ځایونو کې یو د بل علت و معلول نه دي اصلا، بعض ځایونو کې فقط یو وجود دی چې منځته راځي، فقط د یو وجود یو اړخ او بل اړخ، د یوې هستۍ یو څنګ او بل څنګ، داسې یو شی کېږي. مونږ کولی شو میشل فوکو ته د سیاست ټولنپوه هم ووایو، ځکه د ده نیمایي نه ډېر کتابونه حتی عنوانونه یې سیاسي دي، د نیمایي نه زیات کتابونه یې حتی عنوانونه یې سیاسي دي. په دې خاطر د سیاست ټولنپوه دی. له دې نظره هم نظریات د سیاست په ټولنپېژندنه کې مطرح کېدونکي دي، که څه هم په مستقیم ډول سره د سیاسي ټولنپېژندنې په عنوان شی نه لري. وروستنی چې د نن بحث پکې زموږ رانغاړل کېږي د قدرت ټولنپوهنه ده. قدرت په ټولنه کې څنګه شکل اخلي، ټولنه قدرت ته څنګه برخه ورکوي او قدرت څنګه په ټولنه کې پایي، څنګه دوام پیدا کوي. د نن ورځې د بحث ټول محور همدا دی. هغه څه چې تر پایه پورې به باندې پوه سو هغه دا ده چې د دولت په نامه یو بنسټ، یو سیستم په ټولنه کې موجودیږي، منځته راځي، پخوانۍ تاریخي زمینه لري، دفاع ترې کېږي، داسې یو عقلانیت منځته راځي چې دولت ورسره ومنل سي، تایید سي، خلک فکر وکړي چې اړتیا ورته لرو. او د دې په امتداد کې په بېلابېلو مرحلو کې موږ داسې احساس هم وکړو چې د وګړو ازادي د دولت د شتون له وجې چې خپله وګړو غوښتې ده سوال لاندې راځي، او قدرت معمولا افرادو باندې په یو کس باندې حتی تر هغه ځای پورې رسېږي چې حتی په ژوندیو موجوداتو باندې دولت حکومت کوي. اصلا حکومت کول خپله د دولت د پایښت لپاره وي. همدې خاطر یو ځای ته رسېږي چې بیو پالیټکس نور مطرح کوي، فقط شی چې ژوندي دي هغې باندې قدرت اعمالیږي، نه یوازې انسانان،
نه یوازې فقط یو څو خاص بنسټونه یا مجموعې، څوک چې ژوندي دي یا څه چې ژوندي دي یا څه چې په نفوس کې حسابېږي هغه ټولو باندې قدرت اعمالېږي. دا وایي. ښه، په ټوله کې لید دا دی چې میشل فوکو د فردي ازادۍ پلوی دی، اصلا د فردي ازادۍ پلوی دی. د ده ټول کار دا ده چې هغه لایې رسوا کړي، هغه جوړښتونه او هغه پردې پورته کړي کوم چې د فردي ازادۍ په سر باندې پرتې دي، کوم چې فردي ازادي یې سوال لاندې راوستې ده. دا لایې معمولا په معرفت او دولت او سیاست او قدرت او دغه مفاهیمو باندې پورته کوي او یادوي یې. په اوسني بحث کې د دولت کوشش دی، په اوسني بحث کې د میشل فوکو بحث په دې دی چې دولت څرنګه د افرادو کنټرول کوي، څنګه افراد خپل د سلطې لاندې راولي، څنګه وګړي حتی په دې نه پوهوي ولې د ژوند تر کچې د ژوندي موجوداتو تر کچې پورې دوی کنټرولوي. په بېلابېلو نومونو همداسې عقلانیت منځته راوړي چې دوی ته دفاع وکړي او ټولې نیوکې به یې په موډرن عقلانیت باندې وي. د فوکو چې دریځ معمولا همدا دی. ښه، د فوکو دغه ټول مواد او دغه ډیټا چې اوس شته دی موږ یې پېژنو، دا زما په باور نیمایي نه ډېره د ده په ویناوو پورې مربوطه ده. لږ برخې لیکنې لري او تر هغې ډېر لږ به منظمې لیکنې ولري په دغه نظم چې موږ پېژنو. د موډرن نظم پیژندنې سره برابر دی ډېر لږ لیکنې لري، ډېرې کمې، چې مثلا دا کتابونه تاسو سټایل د کتابونو ګورئ که نه چې د مسئلې نه مطرح کېږي، بیا اهمیت او ضرورت او مثلا بیا تاریخچه او بیا د دې شیانو کاملا مخالف دی. دا نظم له منځه وړي. معمولا د ده ویناوې معمولا د ده په مفکوره باندې دلالت کوي. د ټلویزیوني بحثونه لري، دی راډیوي بحثونه لري، پوهنتوني ناستې لري، ویناوې لري، اصلا د سټیج په سر او دریځ په سر باندې ویناوې دي، هغه ټولې لیکل شوي دي، راټولې شوي دي. نن چې کوم بحث کوو د ده فقط د یوې وینا نه ده چې په امریکا کې کړې ده، چې ادامه کې راځي د سیاسي د وګړي سیاسي ټکنالوژي دا عنوان ده. دا په امریکا کې په یو پوهنتون کې شوی ده. د نن ورځې د نیمایي د بحث نیمایي محتوا د همدغې وینا نه اخیستل شوی ده. د ده روش یو دا دی، تبصرې دي، لیکنې دي، بحثونه دي. او دا د نن ورځې بحث هم چې دی د قدرت ټولنپوهنه د میشل فوکو د فکري مرحلې او د فکري ژوند په وروستیو لسیزو پورې، وروستیو کلونو پورې ورګرځي. دی په 1980 کال کې له فکري اړخه بدلیږي، درېیم مرحلې ته خپل د ژوند ورځي، خپل د فکري ژوند. په هغې مرحله کې دی کاملا تر مخکینیو د روش له اړخه متفاوت دی او بدل دی. بناً دا خبرې مونږ د دې په خاطر ډېرې مهمې نیسو چې تر هغه مخکینیو خپله یې په باندې نیوکې لري، مخکینیو بحثونو تر هغو وروستۍ دي، وروستي دریځونه دي. 4 کاله نور د دې لیکنې نه وروسته دی ژوندی پاتې شوی، که 2 کاله نور ژوندی پاتې شوی دی د دغه فکرونه چې کولی په دې کې. د فوکو د اهمیت په رابطه هم دا خبره ده چې دی یوازینی متفکر دی چې تر ټولو ډېر زیاتې خپله موضوع بدله کړې ده. هر کله بدل شوی دی، یو ثابت دریځ نه دی درلودلی، هېڅ ځای کې نه دی پاتې شوی چې همیشه د همغه موضوع نه دفاع وکړي. هغه ځای کې چې پاتې شوی دی یو بحث مطرح کړی دی، بیرته یو وخت د هغې موضوع په مقابل کې درېدلی، بیا یې نیوکې کړي دي. او دا یې خپل ټول د موډرنیزم او د موډرنیستي تفکر مجموعه ګڼل ده چې د موډرنیزم خصوصیت او د موډرنیزم دورې عقلاني خصوصیت هم همداسې دی او دا د نیوکې وړ دی، د نیوکې وړ دی. دا اصلا باید نیوکې باندې وسي. ښه، او هڅې هم دا دي معمولا چې د ده د بحثونه مشترک دي، یو اړخیز نه دي. همدې په خاطر ما وویل چې د ده نه موږ یوازې د ټولنپوهنې بحث نه لرو، یوازې د فلسفې بحث نه لرو، یوازې د سیاست بحث نه لرو. دا منځریښتیز دي او د څو مطالعو د څو ډول رشتو ترمنځ مطرح کیږي. ښه، یو څه بحثونه په پیل کې د قدرت په رابطه، د سیاست په رابطه، هغه رقم سره او هغه ډول سره چې موږ اشنا یو. د سیاست موضوع معمولا قدرت ګڼل شوې ده. په سیاسي علومو کې بحث د قدرت کیږي، یعنی د قدرت اوبژه چې ده هغه موضوع چې سیاست په باندې ولاړ ده، سیاست چې د کوم څه نه راڅرخي اخوا دېخوا قدرت دی. بهترین فکر کوم د وضاحت له مخې بهترین عبارت دا دی چې قدرت د سیاست لپاره هم د ترلاسه کېدو یا د منځته راتلو وسیله ده، هم د پایښت او دوام وسیله ده، هم د غوښتنې وسیله ده، هم د جوړېدنې. سیاست بل کار نه کوي اصلا. قدرت ترلاسه کول غواړي، قدرت ساتل او کارول غواړي، او قدرت جوړول غواړي په بله مرحله کې. دا د دوی ترمنځ رابطه ده. اما د ټولنپوهنې په رابطه هم څو خبرې باید وکړو. ټولنپوهنه د معمولا داسې یو علم دی چې د ټولنې او د یو بل اړخ رابطې سره څېړي. هغه اړخ که تاسو وګړی کوي،
که تاسو یې بنسټ کوي، که تاسو یې معرفت کوي، که تاسو یې تاریخ کوي، که تاسو یې مذهب کوي، هر بل شی چې ورته کېږدئ د ټولنې او د یو بل بنسټ ترمنځ رابطه ده. اوس په لویه کې د سیاست ټولنپېژندنې چې موږ وایو معنی دا ده چې څنګه سیاست په یو ټولنه کې منځ ته راځي، همدا د قدرت د کارولو، د ساتلو، د استعمالولو، د جوړولو روشونه، میتودونه او فضا څنګه منځ ته راځي، څنګه دوام کوي. ټولنه قدرت څنګه منځ ته راوړي، قدرت ته څنګه برخه ورکوي، سیاست ته څنګه برخه ورکوي، سیاست په یو ټولنه کې څنګه منځ ته راځي، سیاست د ټولنې سره څنګه ځان عیاروي. نشي کېدلی چې ټولنه یو څیره ولري، سیاست بل څیره ولري. معمولا داسې نشي کېدلی. عام عرف د پیژندنې د ټولنپوهنې په فضا کې دا ده چې هره ټولنه خپل سیاست لري، د همغه ټولنې له فضا سره برابر د هغې سیاست پیژندل کیږي. د ټولنپوهنې د سیاسي ټولنپوهنې موضوع هم همدغه ده. ټولنیز ځواکونه، بنسټونه، د قدرت سره د تعامل جوړښتونه، د وګړو او د قدرت اړیکې څنګه سره تنظیمیږي. همدا د سیاسي ټولنپېژندنې کار دی. دولت څنګه منځ ته راځي، دولت څنګه دوام کوي، حکومت څنګه باید وشي، قانون چیرته باید وي، وګړي څنګه باید اطاعت وکړي، ښکاري کېدل یعنې څه، د ټول په همدې فضا کې ځایږي او ځای پیدا کوي. اما ته دې ورهاخوا قدرت څه دی؟ د بېلابېلو نظرونو قدرت ته راځو. ډېر عام او سطحي باور دا دی چې د زور او د قدرت منځ کې فرق نه کوي. ټول فکر کوي عامه سطحه کې چې د زور او قدرت معنا یو شی ده. قدرت تفاوت لري د زور سره. په ادامه کې دلته د دغو دریو موضوعاتو ته په کتو سره قدرت ځینې وخت د ځینې علومو لپاره موضوع ګرځېدلی، ځینې علوم راڅرخېدلي دي قدرت د یو موضوعي پدیدې په توګه تعریف کړی دی، پیژندلی دی. یعنې د ځینې علومو هستي په دې ډول ده چې د قدرت پیژندنه وکړي. اصلا قدرت موضوع ده. اما په ځینې نورو علومو کې، ځینې نور انساني علومو کې بحث دا دی چې قدرت هدف ګرځېدلی دی، خصوصا په سیاسي ګرایشونو کې، ایډیالوژیو کې، سیاسي علومو کې اصلا قدرت هدف دی. مخکینی برنامې، مخکینی طرحې جوړېږي د دې لپاره چې دا هدف ته رسېدل ممکنه سي، قدرت ته رسېدل ممکن سي. ځینې علوم په دغه ځای کې ولاړ دي، دغه کار کوي. اصلا ځینې نور علوم دي چې اصلا قدرت د وسیلې په صفت باندې پیژني. قدرت په خپله قدرت باندې بحث نه کوي. اصلا قدرت ورته داسې هستي لري نه چې په خپله د پیژندو وړ وي یا ډېر مهمه وي. قدرت د یوې مرحلې نه د بلې مرحلې لپاره د اوښتون او د یو ځای نه بل ځای ته د ورتګ یا لږ ته د تکامل په معنا کې، یا د بدلېدو په معنا کې، یا د ګټې اخیستلو په معنا کې قدرت یوه وسیله ده. بناء دا علوم دغه ډول سره دستبندي کېږي. د قدرت په رابطه موږ دغه دریځونه او دهلیزونه لرو، له دغه ځایونو نه قدرت ته راځو او مطرح کېږي. اما د قدرت په رابطه باندې د بېلابېلو پوهانو تعریفونه دي دلته. برټرن راسل پیژنئ، یو فیلسوف چې 98 کاله عمر وکړ او یو د هغو زما په نظر یو د هغو جالبو فیلسوفانو دی چې مهمې خبرې د کولو لپاره لري. او که دلته یو نقطه یاده کړو، هغه دا چې د حس او د عاطفې په هکله هم خبرې کوي، د ریاضي په هکله هم خبرې کوي، او داسې سره ګډوي چې که څوک یې مقدماتو باندې پوه نه شي بس لکه ملنډې ورته نور ښکاري. برټرن راسل ډېر جالب فیلسوف دی. دی د قدرت په رابطه خبرې لري. قدرت یعنی د اغیز پرېښودنې توان. قدرت یعنی یو اړخ په بل اړخ، یو ټولګه په بلې ټولګې، د ټولنې یوه مجموعه په بلې مجموعې، یا یوه لایه په بلې لایې، یا یو جوړښت په بل جوړښت. په دې قدرت یعنی د دغو ترمنځ داسې اغیز پرېښودنه چې یو طرف متاثره شي، اغیزمنه شي، بل اغیزناک. څوک قدرت لري په دې کې؟ څوک چې اغیز لري پر بل. دا قدرت دی. دا د برټرن راسل نظر چې هغه په خپل ځای کې نور هغه لري، خپل توضیحات لري. ریمون آرون چې په دې باندې موږ بحث هم کړی دی موږ تېرو کې، یو فرانسوي ټولنپوه دی چې معمولا ډېر کار په تاریخ باندې د ټولنپوهنې کړی دی. دی هم د قدرت په رابطه باندې نظر لري. دی وایي په وګړو کې د هغه اقدام توان چې بل څیز یا بل کس له منځه وړلی شي، هغه توان ته قدرت ویل کېږي. دا د ریمون آرون. بشیریه په دې خاطر چې ډېر دغو سره کار درلودلی دی، ما دلته تعریف راخیستی دی او جالب تعریف لري. د پرېکړې کولو عمل ته ویل کېږي. همدغه جریان چې تاسو پرېکړه کوئ او دا پرېکړه هم په بل چا د تحمیلولو یا د بل چا کې د منلو ظرفیت خپله پیدا کولی شي. هغه پرېکړه کول همدغه خپل عمل ته د پرېکړې ویل کېږي. ظرافت د دې په همدې کې د دې تعریف چې 3 کلمې دی. اصلا پرېکړه کول دي. اصلا قدرت یعنی د خپلې پرېکړې صلاحیت درلودل چې بل چا باندې ومنې.
او په همدې ذات کې د دې پرېکړې دا قدرت موجود دی چې بل قانع کړي چې اطاعت ترې وکړي. یعنې کېدای شي تاسو په یو مجلس کې ډېر نور کسان هم پرېکړې وکړي د یو مسلې په رابطه، د هر چا پرېکړه چې په بل کې د اطاعت کولو یا د منلو انرژي پیدا کولی شي، دا قدرت لري دا کس. ځکه فیصله یې منل کېږي، پرېکړه یې منل کېږي. دا د بشریه. اما کارل مارکس ډېر مشهور دی. کارل مارکس وایي چې په طبقاتو کې د یو شمېر کسانو د استعمالولو، د استعمارولو یا په یو بل معنا د تولید د شبکې د واکدارۍ امکان ته قدرت ویل کېږي. هر هغه څوک چې کولی شي یو شمېر کسان خپل تاثیر لاندې وساتي، خپله پرې باندې برلاسي واوسي او دې سیستم ته ادامه ورکړي. داسې په دې هکله باندې مشرح کتابونه او مقالې لیکل شوي دي. د مارکس نظره قدرت ډېر زیات بحث پرې باندې شوی دی او زه فکر کوم مارکس قدرت ته په ښه نظر نه ګوري. زه نه پوهېږم تاسو څومره مطالعه کړې ده، په دې هکله به څومره موافق یئ. مارکس معمولا قدرت ته په منفي نظر ګوري. قدرت ښه پدیده نه ده. د قدرت شتون په نړۍ کې د انسانانو د ویش لامل ګرځېدلی دی. ځینې کسان یې پورته وړي، ځینې کسان یې ښکته راوړي دي د ویشې د مخې. اما مارکس هېڅ وخت ونه شو کولی چې دا طبقه بندي د ښکته او پورته نه څنګ په څنګ کړي. ځینې کسان یې ښي لاس ته راوړي، ځینې کسان یې چپ لاس ته راوړي دي. خو په هر حال موږ مجبور یو چې د مارکس همدغه رقم چې دی همدغه رقم ته ورسره ادامه ورکړو. دلته دا تعبیر او دا کلمات چې دي مستقیم د دوی د تعریف د هغه نه راخیستل شوي دي، د خپل د عبارت نه راخیستل شوي دي. ولې مقصد موږ ته روښانه دی هماغه په یوې طبقه کې هغه منځته راغلی قهریه فشار او هغه انرژي چې بله طبقه کولی شي راوڅرخوي، بله طبقه کولی شي اغېزمنه کړي، بله طبقې ته لوری او جهت ورکړي او اطاعت ته یې واداره کړي. دا قدرت دی. پیر بورډیو چې موږ تاسو په تېرو جلسو کې په باندې بحث درلود، بورډیو ډېر جالب بحثونه لري او ډېر پیچلي. په هغو سمبولونو کې هغه ډېر د سمبولونو بحث درلود که ستاسو په یاد وي. په هغو سمبولونو کې زیرمه شوې انرژي یا شتمني ده. قدرت یو ډول شتمني ده چې په سمبولونو کې زیرمه شوې ده. په سمبولونو کې موږ تاسو پریښې ده ځان ته، او دا په هماغه میدانونو کې موږ دا سمبولونه کارولی شو، هملته په یو بل باندې کاروو او جنګېږو، مقابله کوو یو بل سره. په هماغه میدانونو کې یو بل ته ماته ورکوو. بناء قدرت یعنی هغه ذخیره شوې یا زیرمه شوې انرژي چې شتمني چې مونږ ته زمونږ په فرصتونو کې چې زمونږ میدان دی هغه راکړل شوې ده یا راسره ده یا مونږ زیرمه کړې ده او په مقابل کې کارولی شو د خپل ځان د خپل د ذوق د اعتلا لپاره، خپل د شخصیت او خپل د صلایقو د اوچتولو لپاره، د ښودنې لپاره یې کاروو. معمولا قدرت دلته په دې معنا ده. ماکس ویبر چې ټول ډېر زیات مشهور دی او زمونږ اوسنی فیلسوف او ټولنپوه میشل فوکو ترې متاثر دی، آلمانی ټولنپوه دی. زه ګمان کوم د ټولنپوهنې په تاریخ کې د سترو سترو کسانو ترڅنګ حتی په یو معنا ترېنه بیخي ځانګړی ماکس ویبر دی چې کوم وخت که زمینه مساعده او د ماکس ویبر په ټولنپوهنې باندې بحث وشي. د نورو پر چلند باندې د خپل ارادې د منلو امکان ته ویل کېږي قدرت. زه فکر کوم تر ټولو رسا تعریف دا دی. د نورو په عمل باندې یا د نورو په چلند باندې دا ټولنپوهنیز تحلیل دی، نسبت فلسفي او فقط یوازې سیاسي علومو ته. یوازې د سیاسي علومو نه قدرت نه تعریفوي، د سیاسي ټولنپوهنې له نظره تعریفوي. دلته ماکس ویبر وایي چې کله چې تاسو د نورو چلند ته تاسو فورم ورکوئ چې کوم ډول عمل وکوئ، ستاسو اراده د بل چا په عمل کولو باندې تاثیر ولري او لوری ورته ورکړي او دغه امکان تاسو سره وي چې د بل چا چلند کولو ته لوری ورکوي او ستاسو ارادې نه هغوی لارې باندې لاړ سي او حرکت وکړي، دا قدرت دی. ښه، دا د قدرت په رابطه باندې بیل بیل بحثونه. زه نه پوهېږم تاسو څومره پکې توپیر ګورئ، څومره پکې ورته والی ګورئ، اما خپل په ذهن کې حتما څه لرئ چې قدرت یعنې څه شی. قدرت یعنې دا چې تاسو په یو ډول نه یو ډول نور له ځانه متاثر کوي. تقریبا فکر کوم دا په دې ټولو کې شریک دي پرته د اصطلاحاتو. ښه، سیاسي ټولنپوهنه لکه مخکې مې چې وویل په مقدمه کې د قدرت د روابطو مطالعه ده، د ټولنې او د حاکمو وګړو یا د حاکمو جوړښتونو د رابطې مطالعه ده. څنګه زمینه دې ته مساعده کیږي چې د ټولنې یو شمېر کسان پورته راسي او په نور باندې تاثیر ولري، نور ته تصمیم ونیسي، دا اراده ولري چې خپله پرېکړه په نور باندې ومني او نورو کې هم دا توان پیدا سي چې د ده اطاعت وکړي. دغه وضعیت، دغه جریان مطالعه کیږي په سیاسي ټولنپوهنه کې. سیاسي ټولنپوهنه نن نو د ډېرو تخصصي برخو نه ده او زیات پلویان لري. مونږ حتی په همدغه زمینه کې بیا په جزئي ډول سره ډېر نورې برخې هم لرو. مثلا د دولت ټولنپېژندنه،
د اردو ټولن پیژندنه د قانون ټولن پیژندنه د پولیس ټولن پیژندنه چې دا ټول په همدې یو ځای کې د سیاسي ټولنپوهنې تر چتر لاندې شاملېږي او راځي. په هرې ټولنه کې د قدرت معادله فرق کوي. معمولا هغه کوششونه چې په 18مه پیړۍ کې په 19مه پیړۍ کې یا ځینې وخت په 19مه پیړۍ کې هم د دې لپاره شوي دي چې داسې فورمول پیدا کړي چې په ټولو ټولنو کې د اغیز پرېښودنې پدیدې او بهیرونه تشخیص کړي. هغه کوششونه اوس ډېر معناداره کوششونه نه دي، خصوصا د پوسټ موډرنیزم موضوع نه چې ورته ګورئ، د فوکو د موضوع نه چې ورته ګورئ، دا داسې پدیدې نورې یا داسې موازی نورې یا داسې دریځونه د پوهانو لپاره ډېر معقول نه ګڼل کېږي لکه مارکس چې لري. مارکس اوس په دې خاطر چې زه باید داسې ووایم، په دې خاطر چې کیدی شي څوک نقد کولی نه شي، یا په دې خاطر چې ډېر نقد پرې باندې کېږي، بیخي ډېر نقد پرې باندې کېږي. دی د هغو روایتونو نه وړاندې راوړي یا هغه ډول تحلیلونه وړاندې کوي چې د ټولو ټولنو لپاره معناداره وي. یعنې موږ فکر کوو د مارکس تحلیل په آلمان کې او انګلستان کې منځ ته راغلی دی، اما په مثلا په چین کې معنا لري، مثلا په هند کې معنا لري، په مالیزیا کې معنا لري، په ایران او افغانستان کې معنا لري، په ترکیه کې معنا لري. همیشه موږ دوه طبقې لرو، همیشه هغه کسان دي چې اقتصادي ولکه په لاس کې لري د ټولنې، همیشه نور کسان هغه دي اطاعت کوي یا فقیر دي یا بېوسه دي. دا ډول ذاتګرایانه فرمولونه یا تاریخ کې داسې تمایل لري دا فرمولونه چې پاتې شي نور، دا په اوسني شرایطو کې نور نشته. هره ټولنه خپل سیاسي فرمول لري او خپل معادله لري د قدرت د منځته راوړلو لپاره. هره ټولنه خپل معادله لري. مونږ زما نیوکه دا ده، مونږ راځو په مارکسیستي عینکو باندې دې قضیې ته ګورو، معنا دا ده چې مونږ فقط یو معرفت غواړو تولید کړو په ټول نړۍ کې، اما یو زاویه غواړو تعقیب کړو. کیدلی شي له دې نور هاخواته نور زاویې هم تاسو تعقیب کړئ، عین روش مشل فوکو اخلي، په همدې نیوکه، په همدې دریځ او په همدې تفاوت سره تر پایه پورې هم دا تعقیبوي. سیاسي ټولنپوهنه د قدرت اړیکې، د قدرت بنسټونه تعقیبوي. بعضو ټولنو کې د دین د بنسټ نه قدرت محتوا اخلي او معنا اخلي، دینی ټولنو کې معمولا. بعضو نور ټولنو کې د اقتصاد د اخلي، شتمنۍ راپورته راځي او بعضو کسانو ته قدرت ورکوي. بعضو کسانو کې په خپله قدرت اصلا مذهب ته او مثلا اقتصاد ته او مثلا فرهنګ ته او نور ته مایه ورکوي، محتوا ورکوي. د دوی ترمنځ هم دغه ډیالوګ موجود دی او دا ډیالکټیکي اړیکه لري. مهمه دا ده چې په دغسې ټولنو کې چې د درېیمې نړۍ ټولنې ګڼل کېږي، په دغو کې د فرهنګ او د قدرت ترمنځ رابطه وڅېړل سي. معمولا د دوی ټولنو په رابطه تر اوسه دا ویل کېږي چې دا مزل چې کوي په تاریخي لحاظ د دوی په رابطه داسې دي، مزل چې کوي د 18مې او 19مې او 19مې پیړۍ مزل کوي تر اوسه. هغه فرمولونه چې هلته عملي شوي دي په یو بلې معنا سره د هغه روش د کارولو دلته خپل د دوی د خپل ټولنې فرمولونه معادلې په باندې پیدا کولی شي. داسې مثلا دلته کوم ډول فرهنګي ارزښتونه شته ده چې په کوم ډول قدرت منځته راتلو باندې دلالت کوي، کوم ډول فرهنګي جوړښتونه، کوم ډول معناوې شته ده چې کوم ډول قدرت استعمالولو ته او کارولو ته زمینه مساعدوي. همدې لپاره مثلا تاسو خپل ټولنې ته چې وګورئ او بیا سیاسي ادبیات ته وګورئ، بیا کوڅهیي وضعیت ته وګورئ، د عامو خلکو د ژوند، او بیا د قدرت محورونو ته وګورئ چې په دې خلکو باندې سلطه لري او حاکم دي. د دوی ترمنځ مثلا ډېرې عجیبې خلاوې پیدا کوئ، داسې خلاوې چې ټوله ټولنه پکې ورکېدلی هم سي، دومره لویې فاصلې. مثلا ستاسو د سنا د مجلس رئیس وایي لکه کوڅې غوندې، د کوڅه ډبو خلکو غوندې خبرې کوي، وایي ستا پلار به م مني. مثلا بېګا ما به یو بل سیاسي مبصر وکتو، زما موضوع انتقادي موضوع ده، زه سره کار نه لرم چې څوک د چا څه کېږي، هغې باندې بل سره خفه کېږو. پرون دغه بېګا شپه په یو تلویزیون کې یو سیاستوال تحلیل کوو، وویل چې دغه رایې چې بایومیټریک شوي نه دي ستاسو پلار به مني، ستاسو پلار به مني. یعنې څه تاسو غواړئ دا خبره بل رقم وکړئ، کولی شئ. تاسو ته فرهنګ، ستاسو روزنه، ستاسو معناوې، ستاسو ارزښتونه، ستاسو کوڅهیي روزنه تاسو ته دا اجازه درکوي چې داسې خبرې وکړئ. او که نه قدرت په نورو اصطلاحاتو سره ویل کېږي، دا بحث په بل ډول سره ویل کېږي او ډېر ساده هم دی. معمولا موږ خپل ټولنې ته په کتو سره خپله معادله لرو د سیاست لپاره. د هوښیارو سیاستوالو او څېړونکو کار دا وي چې خپله ټولنه کې خپله معادله پیدا کړي چې زموږ معادله څه ده. د فوکو هم سپارښتنه معمولا هم دا ده. جالبه ده، یو ځای کې وایي زه د ډېر وخت زه د پایلې اخیستل پرېږدم لوستونکو ته یا اورېدونکو ته، په دې خاطر چې ما مې پوره احترام کړی دوی ته، او زه د همدغې ازادۍ پلوی یم چې ما ته هېڅوک ونه وایي دغه معنا واخله یا دغه نتیجه واخله. زه غواړم تاسو هم همغه معنا او همغه نتیجه واخلئ. دا د فوکو زه فکر کوم تر ټولو ډېر ښکلي اخلاقي هغه دي.
ښه یو څه له یو اړخه د دقت وړ او تأمل وړ بحثونه. موږ تر اوسه د قدرت په رابطه باندې داسې پوه شوي وو چې قدرت یعنی استیلا، یعنی برلاسی، یعنی زور. موږ فقط دغسې پوه شوي وو. په همدې خاطر موږ په بنسټونو کې دا کتل، په بنسټونو کې، په اشخاصو کې هم کتل او ګوري، په اشخاصو کې ګورو، ځکه چې د هغه یې ګورو، دغه تعریفونو ته په پام سره، د مخکنیو تعریفونو ته په پام سره موږ قدرت استیلا بولو، برلاسی بولو، قدرت موقعیت بولو. موقعیت مثلا ریاست جمهوری، صحیح دی، مثلا دفاع وزارت. تاسو کله د جوړښتونو ته ګورئ، همدغه موقعیت ته چې څوک هلته ناست دی، د همدغه په رابطه باندې قدرت معنا درته ذهن ته راځي چې یعنې څه په دې معنا. اصلا دې سره فوکو جوړ نه دی، داسې نه ده. اصلا د قدرت مسله، د قدرت مسله په اشخاصو کې نه ده، د قدرت مسله په یوازې په موقعیتونو کې نه ده چې پاس ده. په دې معناګانو سره قدرت ما اخلي برلاسی، سلطه او استیلا او مثلا د تحریک یا د تحرک امکان دغه په دې معناګانو سره نه ده. اصلا تاسو مجبور یاستئ په دې ترتیب سره که ووایئ شخص درته آخر کې ملامت وي، ځکه د څرخونکی د قدرت یو شخص ګڼئ بیا که نه، نو که سم نه څرخېږي بیا تاسو ته شخص ملامت دی. فکر کوئ چې قدرت کې هېڅ مسله نشته ده، شخص کې مسله ده. د هغه نیت بد دی، د هغه اراده غلطه ده، د هغه پوهه بل ډول ده مثلا. اما دی وایي چې نه، قدرت یو روش دی، ډېر زیات مهم دی. قدرت لکه رګ رګ کې دی، یو کس چې روان وي، وینه روانه وي، د ټولنې په همدغسې په ټولو وګړو کې، په ټولو جوړښتونو کې جریان لري. قدرت روش دی، سلطه نه ده. قدرت اوچتوالی نه دی، قدرت د داخلي امکان دی چې په ټولو شیانو کې جاري دی. همدا اوس په ټولو شیانو کې جاري دی. یعنی که زه خپله تعبیر کوم، قدرت د بې عدالتۍ فوق العاده امکان دی چې په ټولو ځایو کې موجود دی. د نابرابرۍ لپاره فوق العاده فرصت دی چې په ټولو ځایانو کې، په ټولو افرادو کې، په ذهنیتونو کې، په خبرو کې، حتی د خپله د فوکو په وینا په جنسي اړیکو کې هم موجود دی. هغه تر ټولو ډېرې شخصي اړیکې چې تاسو یې پېژنئ، هلته هم قدرت جاري ده او روان دی. بناء دا تفاوت باید له همدې ځایه درک کړو. موږ باید د قدرت پوهېدنه د فوکو د زاویې څخه کوو بل ډول وګورو. هر یو وګړی چې یو چلند یو عمل کوي، په ټولنه کې ګرځي، یو برخه لري، یو قدرت لري، او د خپلې پوهې سره په اندازه چې څومره پوهېږي، د دې د پوهې اندازه په دې دلالت کوي چې دی د قدرت د استعمال لپاره هماغومره د پوهې کچه چې لري اماده سوی دی او کوي. څومره چې پوهېږي هماغومره درګرده عمل کوي. عمل په دې معنی نه دی د اخلاقو ته یې مه وړئ داسې، اصلا د قدرت تطبیق دی په نورو باندې، تحمیل دی د قدرت. همدې لپاره تر ټولو یوازینی شی چې باید وغوښتل شي په نړۍ کې ازادي ده، او تر ټولو یوازینی شی چې د تهدید لاندې د وګړو ازادي ده. ځکه هر څوک چې قدرت چې په دغه معنی باندې تاسو اخلئ، همیشه یې ازادي تهدید کړې ده، هر ځای کې چې د ازادي محدودوي. ادامه کې اوس وایو، جالب تصویرونه، جالب اسناد وړاندې کوي. قدرت په ټولنه کې جاری دی، همیشه قدرت شته دی او هیڅ بدل شوی نه دی تر مخکې. موږ فکر کوو چې د زندانونو په بحث کې وایو، موږ فکر کوو چې هغه به ادامه کې ووایم. زموږ ګمان دا و چې زندانونه د مخکې نه بدل شوي دي. پخوا به د خلکو نوکان ورته ویستل، غوړي به یې پرې باندې سره کړي، غوړي به یې پرې باندې اچول، اور به یې ورته اچوه مثلا، یا به یې په آسونو پورې تړه شکوه به یې وګړی چې دا په هغه کې شته ده، په مراقبه او تنبیه کې توصیف کوي د دې قصې. موږ فکر کوو چې دغه رفتار او دا چلند نور بدل شوی دی د زندانیانو په اړوند. نو بناء سیستمونه ښه سوي دي که نه؟ موږ معمولا هم دا برداشت کړی د تاریخي لحاظه. دی وایي اصلا داسې نه ده، سلطه بدله سوې ده، سیطره بدله سوې ده. تاریخ لږ راڅرخېدلی دی په نوي معرفت او نوي ډسکورس کې خپل قدرت اعمالوي. تر هغه وخت لا ډېر وحشي سوی دی، تر هغه وخت لا ډېر ظالم شوی دی. اوس مثالونه وایي چې څنګه مثلا. ښه، موږ باید د قدرت سرچینو ته پام ونه کړو چې د کوم ځای نه راپورته کېږي، بلکې مصادیقو ته یې پام وکړو. مصداق د قدرت څه شی دی؟ دلته ډېر زیات مهم دی. تاسو که پام کړی وي مثلا د مارکس قضیه ټوله دا ده چې قدرت کوم ځای نه راپورته کېږي، کوم ځای نه راپورته کېږي؟ د تولید وسایل، منابع، د قدرت د راپورته کېدو او ختنځایونو په لټه کې باید واوسئ. مخکینی معرفت معمولا همداسې دی، د فوکو نه مخکې چې دی. حتی موډرن معرفت تر ډېرې زیاته پورې هماغه عقلانیت څېړونکی عقلانیت او نقاد عقلانیت دی، د غزي په همدې ولاړ دی چې د قدرت د منځته راتلو منابع یا محدودې کړي، ورته تیوريګانې ورکړي، یا یې تشخیص کړي، ورته تیوريګانې ورکړي،
یا د ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي. معمولا سیاسي تیوريګانې ټولې په همدې دي هغه مخکینی. د دې نیوکې دا دي چې تاسو سرچینې ته دغه مه ګورئ، د قدرت سرچینې مه لټوئ، مصداق یې ګورئ، چیرته لګیږي بیرته، چیرته مصرفیږي بیرته، چیرته کارول کیږي، هغه ځای دی چې مونږ خرابوي. تاسو د قدرت منابع ټول شیان د قدرت منابع ګرځېدلی شي. نو اوس ټول خلک عقل لري که نه، علم لري، نو په یوه کچې سره په یوه اندازې سره تجربه لري، همدغه ټول د قدرت منابع دي. دا ټول د قدرت زمینې دي. دا قدرت په هر ځای کې د هر چا په ذهن او روان او بدن او پوهې او معرفت او ذهنیت کې تولیدېږي. اما د کارولو ځای وګورئ، چیرته کارول کیږي، تر ټولو ډېر زیات دا ټکی مهم دی. لږ تر لږه د قدرت د پیژندلو لپاره او د دغه تفکر لپاره چې فوکو یې کوي یو تمرین. هغه تمرین دا دی چې قدرت یو عنصر د څو عناصرونه چې لري، یو عنصر نظارت دی، څارنه. د قدرت یو عنصر څارنه ده، نظارت کول دي. وی تاسو دا د نظارت عنصر تاسو وګورئ، آیا په تاریخ کې بدل شوی؟ هیڅ کله نه دی بدل شوی. په تاریخ بیلابیلو مرحلو کې همدا د نظارت عنصر پاتې شوی دی. مونږ فکر کوو چې وضعیت راښه شوی، مونږ فکر کوو چې مثلا قدرت د خلکو کم شوی، مونږ فکر کوو چې مثلا د قدرت د استعمال لپاره مثلا فرمولونه بدل شوي دي، یو څه انساني شوي دي. هسې نه ده. پخوانیو ټولنو کې مثلا د فشار له لارې، د زور له لارې او د فزیکي تنبیه له لارې قدرت اعمالېده او څرګند بیخي کاملا. اوس ناڅرګند دی، فقط هماغه نظارت دی. د سیم کارت له لارې نه هم کنټرولوي، د کمرې له لارې نه هم کنټرولوي، د ټکنالوژۍ له لارې نه هم کنټرولوي، د خبرو، د دریځ او لباس او چی د ټولو له لارې نه هم کنټرولوي. بیرته څنګه د څارنې عنصر موجود دی؟ هغه پخوانو خلکو تر موږ ازادي درلوده. اوسني خلک په دې بنا باندې هېڅ ازادي نه لري، همیشه د کنټرول او د تاثیر لاندې دي او د هغه لاندې د فشار لاندې دي. تر ټولو ډېر جالب مثال د زندان صحن دی. پخوانیو زندانونو او شکلونو ته په کتو سره یو مرحله داسې راورسېده په 15مې او 14مې پیړۍ کې د رنسانس په دوره کې، د هغې رادېخوا یو مرحله داسې وه چې یو اتاق چې د پخوا به د زندانیان چې بېلابېلو اتاقونو کې به و، ډېر لوی به و زندان. د زندان څارونکي به مجبور و چې هر اتاق وګوري چې دا کس پکې شته څه کوي. د یو وخت په دې خاطر چې دا ډول عقلانیت بدل شو او د دې کارولو، د قدرت د کارولو د وګړو سره په ارتباط، د وګړو د کنټرول زمینه کې دغه روش بدل شو، ډیسکورس بدل شو. دوی واخیسته داسې یو ځای جوړ کړو په زندان کې چې یو ځای کې ودرېږي ټول اتاقونه ورته ښکاره شي. یعنې خپل هغه لګښت راکم کړي چې تاسو به هر یو اتاق ته بېل ورځئ، یوازې ودرېږئ دلته د دې درېدو له لارې نه وګورئ. دا ډېر زیات مهم دی، کتنه وګورئ. تاسو چې وکتل درته هر اتاق ښکاري چې څوک چېرته څه کوي. د دغه عمل په اختصار کې تاسو یو شی ګورئ. داسې یو زاویه منځته راځي چې علم کومک کوي د دې لپاره چې ښه کنټرول اوسئ کولی. علم کومک کوي چې تاسو لګښت کم وکړئ اما کنټرول ډېر. علم کومک کوي چې تاسو دې په ځای چې مثلا یو دقیقه د هر یو مخکې وګرځئ یا 10 ثانیې 6 ثانیې په یو ثانیه کې ټول وګورئ چې څه روان دي. بنا د قدرت او د پوهې ترمنځ دا ډول رابطه ده. په تاریخي تکامل کې موږ هېڅکله ښه شوي نه یو. دا دریځ دی. قتل کېدل اوس د جالبې جملې لري په خپل مراقبه او تنبیه کتاب کې. زندان زوکړه دوم عنوان دی. آیا زندانونه انساني شوي دي که جزاګانې معقولې شوي دي؟ زندانونه نه دي انساني شوي. موږ ګمان کوو زندانونه راسم شوي دي، خواړه پکې ډېر ښه دي، مثلا تهذیب پکې دی، مثلا اصلا جزاګانې معقولې کړي. د نن ورځې عقلانیت هم دغه ډول دی. دولت کوشش کړی دی چې معرفت داسې وکاروي، دا پوهه چې د عامو خلکو، د څارونکو، د شنونکو، د بیکاره شنونکي، د څېړونکو، د ټولو عقل راټول کړي او تر ټولو ډېر ښه علم دولت سره وي، د دې خلکو پرمختللی عقلانیت هغه وکاروي. څنګه یې وکاروي چې بیرته د ټولو ورسره قانع وي، خپل کار یې کړی وي. هغه همدا دی. زندانونه هېڅکله نه دي انساني شوي. هماغومره دا اصلا د زندان فلسفه چې د انسانیت په ضد ده، د ازادۍ په وړاندې ده که نه. د دې معنا دا کېږي تاسو لږ د خپل قاعدې او قانون د ذهن مو که ډېر قانون او قاعدې سره ډېر زیات تړل شوی وي، لږ فاصله واخلئ د فوکو په خبره پوه شو سره. وایي چې اصلا د زندان منځته راوړونکي او د قانون منځته راوړونکي هغه کسان دي چې غواړي ووایي په یو ډول سره د زندان په ژبه، د ستم په ژبه، د تنبیه په ژبه، د مراقبت او د څارنې په ژبه غواړي ووایي چې زما د کنټروله مه وځه.
که هر څوک هر چیرته زما د کنټرول مه وځه، زه کولی شم چې داسې سیستمونه وکاروم چې تا کنټرول کړم، او په همدې عین حال کې چې تا کنټرول کړم ټول هم په دې قانع کړم چې دا کنټرول ډېر ښه دی او ضروري دی. تاسو متوجه یې؟ دا یو بل مثال د کپټالیزم د فعالیتونو راپیدېدم ځینې تحلیلونو کې چې و ډېر جالب. داسې سیستمونه جوړولی چې دم د فوکو په تحلیل پورې کاملا ارتباط لري او د ټولو پوهانو او د فیلسوفانو او د شلمې پیړۍ د دې وروستیو لسیزو د څېړونکو شنونکو اصلي ویرم د فوکو نه په همدې خبره ده چې تحلیل ډېر زیات قوي دی او ډېر بنسټیز دی. مثلا یو تحلیل پکې دا دی چې د وګړو نه په دې نوې پیړۍ کې داسې کسان جوړ کړي چې په خپله ورته په قطار کې هم ودرېږي، خپله ورته پیسې هم ورکړي او خپله ترې مشکور هم اوسي چې ما نه یې زر واخله، ما نه یې زر اول ما نه واخله دا پیسې، ما ته بل راکړه چې زما حساب خلاص وي، زما حساب خلاص وي. اصلا تر دې کچې پورې هم د اطاعت لپاره برابروي، تر دې کچې پورې قانوني کوي، هوښیاروي او فکر وکړو چې تر ټولو هوښیار خلک او قانوني خلک موږ یو، ډېر منظم خلک موږ یو. صحیح دی؟ ځکه تر ټولو له هر اړخه موږ رسیدګي کوو خپلو اړتیاوو ته، ګټه بل ځای کې ده، کار بل ځای کې. ښه، په موډرن ټولنه کې څه تېرېږي؟ د موډرن ټولنې نیوکه ده، د نوو ټولنو په سر باندې نیوکې او انتقادونه. د پوهې او قدرت اړیکه تاسو دلته کتلی شئ. پوهه او قدرت څرنګه اړیکې سره لري؟ پخوا چې کنټرولېدل یو ډول کنټرولېدل، اوس بل ډول کنټرولېږي. اوس وګړي څارل کېږي، دا یوه مرحله وه چې په تاریخ کې شوې ده. الکترونیکي سیستمونو کې اوس څارل کېږي. بله، الکترونیکي سیستم باندې کنټرولېږي. تشخیص، علم کومک کوي ورسره. روانپوهنه د همدې لپاره منځته راغلې، ټولنپوهنه د همدې لپاره منځته راغلې. اصلا انتروپولوژي دقیقا د سیاست خدمت لپاره منځته راغلې ده. بله، دی وایي چې زه نه غواړم ووایم چې قوم پیژندنه یا انتروپولوژي یا خلق پیژندنه دقیقا د پالیسیو او د سیاست سره تړلی علم دی یا د هغه علم دی د پالیسیو د نظریې علم دی، داسې نه وایم، یا د استعمار علم دی، خو دا وایم چې دا سیاسي علم دی، دا د قدرت په خدمت کې دی. او علم معمولا په دا معنی چې دی راخلي ټول د قدرت په خدمت کې دی او ډېر ورسره مرسته کوي. ښه، ټولنپوهنه هم همدې لپاره راغله چې ټولنې ورته کنټرول کړي، تعریف یې کړي، ورته ووایي چې دا ټولنه داسې خاصیتونه لري، وګړي دا شی مني، مذهب یې داسې دی، ایډیولوژي داسې ده، په دغه قانع کېږي، په دغه نه قانع کېږي. ډېرې ښې لایحې جوړې کړلې ورته. اصلا قدرت ته خدمت کوي دا علم، سیاست ته خدمت کوي. روانپوهنه هم داسې ده، وګړي څنګه کنټرول شي، باید په څه شي خوشحاله کېږي، په څه شي خفه کېږي، څنګه فشار ورکړي چې قانع شي، څنګه اقرار ته واخلي. لکه مخکې مې چې وویل، څنګه قطار کې ودرې تر ټولو ډېر زیات صیب هم درته وکړي، زر پرداخت هم درته وکړي، زر درنه لاړ شي بېرته، او تا پرېږدي چې ته څنګه خوند ترې اخلي او ته فقط نظارت وکړي. دا علم د دغه فضا د دغه بې عدالتۍ د بهیر په خدمت کې ده د فوکو له نظره. اوس چې علم منځته راغلی دی، پېژندنه تر مخکې ډېره دقیقه شوې ده، ډېره دقیقه شوې ده. علم پرمختګ کړی دی که نه، په بېلابېلو برخو کې موږ څېړنې کوو که نه. د څېړنو معنا دا ده چې موږ ډېټا منځته راوړو د هغه کسانو لپاره چې واخلي بېرته خپل د قدرت د اعمال لپاره یې ډسکورس باندې بدل کړي، یا یو ډسکورس کې د عقلانیت د لا روښانه کېدو لپاره موږ کار وکړو. او د همدې پلویان هم یاستو. لوری ورکول، د همدې علومو نن کار دا دی چې لوری ورکړي. لکونه کسان پوهنتونونو ته روان دي، لکونه او میلیونونه کسان مکتبونو ته روان دي، فکر کوي چې راتلونکي ټول په همدې پورې تړلی. د مارکس وخت یې نیوکه دا وه چې مکتبونه یعنې څه؟ مکتب یعنې نه، یعنې د معارف نظام، یعنې د ښوونې روزنې نظام یعنې څه؟ یعنې د حاکم قدرت لپاره خادمان جوړول، د دوی د ایډیولوژۍ د منلو لپاره منطق ایجادول، خلکو ته ووایي چې تاسو دا ومنئ در سره، دا ډېر ښه دی، او په همدې رقم سره خلک سوشیالایز کړي، ټولنیز کړي، او هغه ډول ټولنیز کړي چې د دوی سلطه پکې پاتې شي، د دوی برخه پکې پاتې شي. دغه د فوکو بحث لږ د همغه تحلیل وړاندې تللی اړخ دی، لږ نور هم وړاندې تللی دی. ټول وګړي کنټرولېږي او ټول ته لوری ورکول کېږي، او علم فقط همدا خدمت کوي. اقتصادي پیچلي سیستمونه د خلکو ذایقې معلوموي، د خلکو ارادې معلوموي. پیچلي سیستمونه، اقتصادي پیچلي سیستمونه، لکه چې موږ د پیر بورډیو په بحث کې او د ژان بودریار په بحثونو کې ارائه کړه خپل ځای کې. ټولنیزې اړیکې، د ټولنیزو اړیکو ډولونه، محتوا، کیفیت، او هغه منطق چې خلک په ټولنیزو اړیکو کې ځان یو موقعیت والا وګڼي، یو څوک وګڼي په دې کې ځان، او همیشه آماده وي چې څه واخلي، څه پرداخت کړي بیرته، همیشه آماده وي چې دا کار وکړي دلته په ټولنیزو جوړښتونو کې. دا جمله ډېره جالبه ده.
فضا عموما داسې جوړیږي چې په نامحسوس ډول سره وګړي قانون ته تسلیمیږي، نظام ته تسلیمیږي، ټولنیز روال ته تسلیمیږي، په یو بل معنا دولت ته تسلیمیږي، حاکم قدرت ته تسلیمیږي، په یو ډول نه یو ډول. دغه ټوله فضا هم دغه ډول ده، یا علم قانع کوي، یا کار قانع کوي، یا تفریق قانع کوي، یو شی مو قانع کوي کنه، نو قانع کوي چې دا وضعیت ومنئ او تاسو کې انتقادي دریز له منځه وړي یا د نه منلو دریز. همدې لپاره انتقادي دریز بیا نور ډیر ځای نه پیدا کوي یا ډیر ځای نه لري. د دې ترڅنګ ډیر زیات فوکو په ټینګار کوي رسوا کول دي. د نن ورځې د خلکو د ډیرو پوهانو چې انتقادي پوهان دي، د دوی وظیفه به دنده به دا وي چې رسوا کړي، پردې پورته کړي، دا جوړښتونه رسوا کړي، محتواګانې راوباسي، خلکو ته وښیي. کېدای شي بل ډول دریځ به ډېر معقول نه وي، ممکن به نه وي ډېر اصلا. وګړي په نامحسوس ډول سره داسې موقعیتونو ته ورځي او داسې موقعیتونو کې قانع کېږي، داسې موقعیتونو کې مصرفېږي وګړي، ژوند خپل تېروي چې هلته یې یوازینی شی له لاسه ورکړي هغه ازادي ده. د یو بل توپیر د مارکس سره، مارکس د تولید په وسایلو باندې ډېر ټینګار کوو، د تولید وسایل، او د دې تفکیک به یې په همدغه مفهوم سره په بېلابېلو ادبیاتو اصطلاحاتو په بېلابېلو دورو کې په بېلابېلو ټولنو کې معلومول. څه شی شته ده په یوې ټولنه کې چې هغه د امکان د درلودلو او د کارولو فرصت او وخت لري او شرایط لري یا چانس لري یا زیرکي لري، همدغه د تولید د وسایلو په حوزه کې حساب شوي ادبیات او کلمات او صفات او اشیاو. ښه، په همدې ترتیب سره موږ ټولنې تحلیلولې. دی وایي چې د اوسنیو ټولنو لپاره پس له موډرنو ټولنو دا امکان ډېر نشته دی چې د مارکس په ادبیاتو باندې همغه د تولید وسایلو باندې فقط ټینګار وکړي. د تولید د وسایلو نه منځته راغلي نظریې په همدې هوا او فضا کې نشي کولی عمومي وضعیت بیان کړي. اوس موږ باید د اطلاعاتو د تولید په سر باندې خبرې وکړو. د اطلاعاتو تولید، ځکه هلته وسایل وو، وسایل او بیه وه، پیسې چې قدرت سره ډېره زیاته نږدې رابطه درلوده. اوس پوهه ده چې قدرت سره ډېره نږدې رابطه لري. اوس اطلاعات دي چې قدرت سره ډېره نږدې رابطه لري په اوسنۍ نړۍ کې، پس د موډرن ټولنو نه. او په دې خاطر باید دا زیات جدي ونیسو. د ده طرحه نوره همدا ده. له دې وروسته ته یې وایي زه وړاندیز کوم چې تاسو د اطلاعاتو په بڼې باندې ډېر تمرکز وکړئ، د اطلاعاتو په ډول باندې ډېر تمرکز وکړئ. دغه ډول د اطلاعاتو د تولید سیستم او د اطلاعاتو د خپراوي او د اطلاعاتو د کارولو لړۍ اصلا داسې لړۍ ده چې دا کولی سي د حاکم قدرت لپاره په خدمت کې واوسي او تاسو هغه کې متاثر کړي. د تولید بڼه هغه لازم وضاحت نور نه لري، بلکې د اطلاعاتو بڼه. د اطلاعاتو بڼه اصلا اطلاعات یعنی په خپله اطلاعات د افشاګرۍ لپاره دي، هم اطلاعات منځ ته هم راځي، ځینې شیان روښانه کوي، افشاګري کوي. ما خو چې مخکې وویلې زمینه ټوله همدغه ډول زمینه ده. د نن ورځې انتقادي دریځ لکه مارکس غوندې په دې نه دی چې تاسو ووایئ ټول کپیټالیزم له منځه وړم، بلکې په دې دی چې تاسو ځینې نور اطلاعات داسې تولید کړئ چې فضا بل ډول کړي او بل ډول ډسکورس ورسره منځته راشي. انتقاد په دې دی چې حاکم ډسکورس د حاکمې طبقې په خدمت کې دی. د دغه تعریف د مخې تاریخ څه شی کیږي؟ تاریخ کیږي د یوې مرحلې نه چې یو ډول معرفت لري، یو ډول ډسکورس لري او د یو ډول حاکمیت نه چې قدرت پکې عملي کیږي څرخېدنه بل ډول حاکمیت ته. اصلا خلاصون نشته دی. تاریخ یعنی د بیلابیلو مرحلو خپل ډول او خپل ډولیز او خپلو ځانګړتیاو سره حاکمیت، بل شی نه کیږي. تاریخ داسې یو شی دی. اوس تاریخي بدلیدنه په دې معنی نه ده چې وضعیت ښه کیږي، بلکې په دې معنی ده چې قدرت هم د نوي ډسکورس سره او د نوي معرفت سره خپل ډېره زمینه‌یي او ډېره کلکه نوره ځای پیدا کوي ځان ته او زمینه اخلي. ښه، دا ورسېدو لیکنې ته. د فلسفې تیاتر کتاب کې یوه لیکنه ده، شاوخوا دا فکر کوم تر 450 لیکنې دي چې بېلابېل دلته خو په لیکنیزه بڼه راغلي دي، اما دا د فوکو ویناوې دي، بعضې وخت سوال و جواب مرکې دي ورسره، بعضې وخت کې لیکچرونه دي چې لیکل شوي دي. یو وینا یې ده د 1902 اکتوبر کې کړې ده ورمونټ پوهنتون کې امریکا کې، او په دې وینا کې خپله جالب د قدرت د ټولنپوهنې اړخونو ته اشاره کوي. دی وایي چې مخکینۍ د معرفت پوښتنې او د ډېر مهم معرفت پوښتنې
ښه د مخکني معرفت خصوصا د سیاسي معرفت او سیاسي فلسفې پوښتنې به دا وي چې نړۍ څه شی ده، انسان څه شی دی، تر څو د دې پېژندنې له لارې نه بیا د خپلو ایډیولوژیکي بحثونو لپاره زمینه جوړه کړي. اساسي پوښتنې به دا وي، دی وایي چې هغه پوښتنو دور نور تېر شوی دی، نو تاسې هغه پوښتنې په هغه ډول سره نشئ مطرح کولی. هستي د معرفت د انسان د نړۍ د اړیکو هغه ډول سره نشئ پېژندلی په فلسفه کې، خصوصا سیاسي فلسفه کې. ښه کیسه څنګه شوې ده؟ وضعیت داسې بدل شوی دی چې تاسو راشئ نن دا ډول پوښتنې مطرح کړئ. موږ په خپل اوس کې څوک یو؟ موږ په خپل اوس کې څوک یو چې دغه دورې مو طی کړي دي، دغه اوسنی عقلانیت چې راسره دی په دې کې څوک یو؟ دی وایي د دې پوښتنې لپاره زه تاریخي ځواب ورکوم، موقتي او جزئي ځواب ورکوم. نه ځواب مې کلي دی د ټولو لپاره دی او نه دایمي دی، او تاریخي تحلیل کوم، تاریخ ته ګورم، تحلیل کوم، بیا ځواب ورکوم چې موږ په اوس کې څوک یو. او دی غواړي ووایي چې موږ وګړي د وګړو په صفت په یو ټولنه کې چې یاستو قدرت سره مو رابطه کوم ځای کې ده، څنګه ده، چې په موږ باندې تحمیلیږي، موږ څنګه پوهیږو، څنګه نه پوهیږو، څه کوو، د قدرت وضعیت څنګه په موږ باندې جاري دی. په دې تحلیل کې خپل همدا خبره غواړي وکړي. په یو بله اصطلاح چې په خپل ادامه کې وایي، موږ د تاریخي سیستمونو د جوړېدنې او تاریخي سیستمونو د کارونې او درلودنې له لارې خپل نن ورځ دغه شتون او دغه وجود مو نن څنګه جوړ کړی دی، یعنی هغه تجربو ته په کتو سره موږ نن څوک یو. دغه ډول یو پوښتنه مطرح کوي. ما تاسو ته ویلي وو چې د فوکو پوښتنې بدلې دي د نسبت نورو سره، او بل ډول پوښتنې لري دی. ښه دی وایي چې کله چې موږ خپل ځان ته اوس ګورو، یوه څېړنه د هغه نه یې کړې ده، یو لیکوال دی فرانک په نوم، ای پي فرانک، د ده یو کتاب دی په نوم د روغتیایي پولیسو یو او بشپړ نظام. په دې کتاب کې تحلیل کړی دی چې پولیس د دولت د نظریې د اعمالونکو وګړو په صفت په ټولنه کې کوم رول ترسره کوي او نورو وګړو سره د دولت رابطه څنګه جوړوي. دی وایي چې موږ ځینې د 18مې پیړۍ او د 14مې پیړۍ محتواو ته په کتو سره، لیکنو ته په کتو سره انتقادونه سوي دي، عموما وضعیت راښه شوی دی، داسې روایت شوی موږ ته وضعیت راښه شوی دی. مثلا روغتیایي لړیو ته پام شوی ده، مثلا زندانونو کې مثلا هغه مخکینی تحلیل ته خواړه ښه شوي دي، مثلا خدمات عمومي ډېر شوي دي، مثلا د کورونو مسله یو څه حد ځای پورې حل شوې ده، د ښارونو مسله یو څه بدله شوې ده، دغه عمومي امکانات منځته راغلي دي. دی وایي چې عین وخت کې چې دولت راغلی دی، خپل ځان یې موږ ته داسې تعریف کړی دی چې موږ وګړي ساتو، عین وخت کې دا حق لري چې موږ ساتي، موږ ووژني هم. زموږ د ساتنې په قیمت آیا زموږ یو برخه وژلی سي که نه؟ څنګه یې وژني؟ ښایي ولې وژني؟ بیا داسې یو هغه اصلي پوښتنه دا ده چې پوه سئ باندې. ښه دی وایي موږ یو تناقض سره مخ یو، موږ دولت منلی هم دی، حال دا چې رول یې مثلا وژونکی رول هم دی، د موږ د کنټرول لپاره، د وګړو د اطاعت ته راوستلو لپاره دوی وژني هم، هیڅ پروا هم نه کوي. آیا دا بله دا منطق، همدغه عقلانیت، موږ خپل سیاسي عقلانیت ته که مراجعه کوو یو ډول تناقض سره مخ دی. موږ قدرت منلی دی زموږ خپل د سعادت لپاره. تعریف فلسفه کې هم دا دی که نه، د سیاسي فلسفې د حکومت او د دولت سیاسي فلسفه خو همدغه ده که نه، چې د وګړو د سعادت لپاره، د نیکمرغۍ لپاره یو بنسټ دی چې منځته راځي د وګړو په خوښه. بیا دیموکراسي یعنې دا چې د خلکو له خوا نه، د خلکو لپاره، د خلکو په سر باندې خدمت وکړي. تاسو پام دی همدغه ده که نه. دا وایي دغه بېلابېل ډسکورسونو کې دا شیان مطرح شوي دي. یو ډول یو عقلاني څپه ده چې منځته راغلی ده او ټول خلکو فکر کړی دا ډېر معقول دی، پس ته اسناد هم راوړي چې ځینې پوهان کوم ډول فکر کوي او خبرې کوي. اسناد یې وروسته کې راوړي. ښه زه مجبور یم خپل بحث تکمیل کړم، څو جملې دلته وایم، نورې بیا پرېږدو بله ورځ لپاره. متاسف یو. مدرن سیاسي عقلانیت خپل منځ کې تناقض لري. تناقض دا دی چې موږ هم اطاعت ته رابولي، عین وخت کې موږ ته وایي موږ ستاسو د ژوند ساتونکي یو، عین وخت کې موږ وژني. آیا دا پوښتنه اوس کولی شو چې دولت زموږ د ساتنې په بدل کې زموږ وژونکی دی؟ حق لري چې موږ یوه برخه وساتي او وظیفه لري مثلا په دې، د دې حق هم لري بیا چې یو برخه مو ووژني بیرته، لکه ډېرو ځایو کې چې وژني. موږ ویل چې د فوکو وروستۍ د ژوند وروستۍ لسیزه په هغو مناظرو ډېره ډکه وه او ځانګړې وه چې د حتی په هغه هکله لیکنې نه وې کړې، ولې بحثونه یې کړي وو په هغې هکله.
او دغو بحثونو د ټولنپوهنې لپاره ځانګړي مواد برابر کړل او غوره کړل. د قدرت ټولنپوهنه په مستقیمه معنا لیکنه په دې هکله باندې مشرف فوکو نشته، ولې د ده د مقالو په تحلیل کې څو ډوله داسې تحلیلونو ته رسېږو چې هغه ټولنپوهنیز تحلیلونه دي. د هغې جملې یوه هغه وینا ده چې ورمونډ پوهنتون کې کړې ده. په دې وینا کې دی پوښتنه بدلوي، هغه پوښتنه چې د فلسفې او د ټولنپوهنې په حوزه کې پخوا موجودې وي، خصوصا اپیستمولوژیکې پوښتنې یا معرفت شناسانه پوښتنې، هغه پوښتنې د سره مطرح کړي او په بل ډول مطرح کړي. ویل چې هغه پوښتنې په هغه بڼه سره په هغې بڼې چې موجودې وي او مطرح کېدې نن معنا نشي درلودی. نن د پوښتنو بڼه بدلیږي او بل ډول پوښتنه مطرح کوي. کله چې وایو نن د تیر تاریخ تکاملي نن نه ده، یعنی هغه نن نه چې تیره لري، هغه نن چې په دغه مجموعه کې په اوسني وخت کې د اوسنیو پیښو واقعیتونو په حضور سره منځته راغلی ده. د میشل فوکو په ذهن کې داسې یوه معنا ده. ښه، دی پیلوي زه تیر بحث ته یو ځل مراجعه کوم چې کوم ځای نه و، فکر کوم په همدې پوښتنې پورې راغلي وو. دی پیلوي د پوښتنې او د دې پوښتنې په ځواب کې او په دوام کې خپل د تحلیل پیل د ایپی فرانک د یو کتاب نه کوي. هلته څېړنه شوې وه چې د عمر بیمه منځته راغلی ده او د ژوند بیمه منځته راغلی ده. مثلا بېلابېل ډول بیمې منځته راغلي. د بیمې شتون او معنا دا ده چې د وګړو د ژوند ضمانت دولت په غاړه کېږي یا د بنسټونو په غاړه کېږي. دی وایي کله چې دغه ډول مفاهیم مطرح کېږي او دا ډول مسئله مطرح کېږي چې په تیرو دوو نورو دریو نورو پیړیو کې هم په یو ډول سره مطرح وه د انسان د ژغورنې او ساتنې او نیکمرغۍ لپاره، آیا د دې په بدل کې بیرته هغه بنسټ چې دا خدمات وړاندې کوي د زورونې د وژنې صلاحیت بیرته لري که نه؟ دولت په دې خاطر چې زموږ مکلف دی چې موږ وساتي، آیا د ضرورت په وخت کې موږ قرباني کولی هم سي؟ دا یوه پوښتنه ده. د همدې پوښتنې تحلیل کې دوام ورکوي چې ښه مهم شی چې وګړی له لاس ورکوي په داسې یو وضعیت کې ازادي ده او خلاصون دی. هماغه څه پسې ټول مخکیني مکتبونه ګرځېدل، تر ټولو ډېر واضح ډول سره مارکسیزم هماغه څه پسې ګرځېدل، هغه قرباني کېږي او په دغه ځای کې له لاسه وځي. په موډرن سیاسي عقلانیت کې چې د فوکو د تحلیل مرکز همدا و، څو واره پرې باندې ځي ورځي، یو ډول تناقض تشخیص کېږي. هغه تناقض دا دی چې په عین وخت کې چې د نیکمرغۍ تضمین او د انسانانو د ژوند ضمانت ورسره مطرح کېږي او منځته راځي په ډېر نوي ډول سره، آیا په عین وخت کې دا واک هم دا بنسټ لري چې بیا د ضرورت په وخت کې یا یو بلې مرحله کې په یو بل ډسکورس کې بیا انسانان قرباني کړي بیرته، یا دا پوښتنه بیا د انتقالي نور برخو ته موږ کولی شي دولت ووژني د دې په بدل کې چې ساتي مو، یعنې د ټولنې وګړي کولی شي یو بل سره بدل کړي په دې خاطر چې دا ډله یې ساتو دا یې له منځه یوسو، د دې ساتنې لپاره دا نور قیمت شي یا دا ژوند پرېږدي خپل تر څو چې دا نور پاتې شي. په دغه معنا سره د دولت بنسټ دی وایي دا تناقض څنګه منځته راغی. په ادامه کې څو لارښوونې کوي. د دولت مصلحت یو مفهوم دی. د دولت مصلحت په بېلابېلو معناګانو اخیستل سوی دی. مثلا یوه معنا د دولت د شکل اخیستنې او د دوام منطق دی. بله معنا یې کسانو چې دا مطرح کړي دي. بله معنا یې د دولت مصلحت یو ډول هنر ګڼل سوی دی. د دولت د پایښت لپاره د هغو عناصرو د کشف لپاره چې دولت تضمین کولی شي او پایي ورسره او د حاکمیت لارښوونې ګڼل سوي دي. په بل تعریف کې ضروري او سیاسي تعامل ګڼل شوی دی د دولت مصلحت. دی د هماغه دولت مصلحت ته ګوري چې ښه د دولت د پاتې کېدو لپاره کوم ډول منطق او اصطلاح موجوده ده، کوم ډول مفاهیم او تحلیلونه موجود دي. هغو ته چې کله تمرکز کوي دی دغه درې څلور ډوله ترې راوباسي چې دغه موجود دي. آخر کې پوښتنه کوي مثلا ښه د دولت جوړېدنه، د دولت ساتنه، د دولت پاتې کېدنه د انسان یا د وګړو په نیکمرغۍ دلالت کوي یا رابطه لري د انسان نیکمرغۍ سره. آیا د دولت که پاتې سي مونږ د دولت د پاتې کېدو لپاره قرباني ورکوو؟ آیا زمونږ د ژوند تضمین دی دا؟ مونږ د نیکمرغۍ زمینه ده همدا؟ یا هماغه مخکینۍ پوښتنه چې مثلا دولت کولی شي بیرته دا ټول خلک ووژني، له منځه یوسي. دوی وایي یو ډول خاص پرېکون منځته راغلی دی. مونږ په تیر تاریخ کې دوه ډوله برداشت درلودل. دا د فوکو خپل هغه دی بېلونه ده د تاریخ نه.
یو ډول پوهېدنه د دولت د شتون او د دولت د مصلحت په عنوان لاندې مذهبي او مسیحي منطق و. هلته الهي عدالت باندې ډېر ټینګار کېده. په دې خاطر دولت باید پاتې سي چې الهي عدالت تأمین کړي په ځمکه کې یا په وګړو کې یا په ټولنه کې. په دې خاطر باید پاتې سي. د دې نه دی وایي چې موږ فاصله اخیستې ده. اوس په وروستي استدلال کې وایي. دویم میکاولیستي نظریې وي. دلته هم څو ډوله مفاهیم استه ده. د امیر د مملکت ترمنځ په رابطه کې درې ډوله تحلیلونه منځته راغلي. د امیر د قدرت په محور تحلیل، د مملکت په محور تحلیل او د دواړو د رابطې په منځ کې تحلیل. د فوکو تمرکز پر دې دی چې ماکیول اصلا کوم څه چې وایي د مملکت د ساتنې لپاره د امیر مکلفیتونه چې کله بیانېږي او صلاحیتونه یې واقع کېږي دغه منځ کې د دې اړیکې تحلیل دی. اصلا د دې معنا دا نه ده چې مونږ یو خاص ډول عقلانیت قایل شو امیر ته یا شاهنشاه ته یا شهریار، هغه دریج باړه د کتاب چې ده. د دې معنا دا نه ده چې مونږ یو ډول خاص عقلانیت قایل شو دې ته چې دی کولی سي د هغه سنجش د مخې چې لري که وګړي ځینې له منځه یوسي د ځینو د پاتې کېدو لپاره منطق وي او دلیل وي او د دولت د جوړولو یا د دولت د مصلحت لپاره دا منطق وي او فکر وي. دی وایي مونږ تر دې بیل شوي یو. اوس څه کېږي؟ حکومت چې منځته راغلی دی، حکومت د دولت د قوي کولو د ګرده فعالیت دی. دولت د حکومت کولو له لارې تقویه کېږي او پاتې کېږي همیشه. په خلکو حکومت کوي. اوس ټوله نتیجه داسې وي ده بیرته چې د خلکو نیکمرغي هیره شوې ده کاملا. بیرته د دولت تقویه کول مهم شوي دي. موږ راغلي یاستو په یو ډیسکورس کې متمرکز شوي یاستو د دولت په مصلحت او منل هم ده چې مثلا دا د دغو مفاهیمو لپاره باید پاتې شي. په تاریخ کې هم داسې و. اما اوس ورو چې مخکې راغلي یاستو دولت د خپل د پاتې کېدو لپاره دا معرفت ټول په کار اخلي. ټولې مصرفوي او استعمالوي د دې لپاره چې خپله پاتې شي بیرته. حکومت د دې لپاره نه کوي چې وګړي نیکمرغه سي. حکومت د دې لپاره کوي چې خپله تقویه سي، خپله پاتې سي بیرته. معمولا ډېر معرفت په همدې لمن کې منځته راغلی دی چې موږ ټول قانع واوسو او ټول په دې متمرکز اوسو چې بلې دولت ډېر زیات ضروري دی، د دې شتون ډېر زیات ضروري دی او هغه موخې چې تعریف کړي وي هغه هېرې کړو چې هغه زموږ د ژوند ضمانت و. دی وایي چې موږ د دواړو نه فاصله اخیسته ده، هم هغه مذهبي تعبیر نه، مسیحي تعبیر نه، هم ماکیولیستي تعبیر نه چې بعضې وخت کې ډېر بدنامه سوی دی. اوس د دولت او د وګړو په رابطه کې موږ درې ډوله مرحلې تېرې کړي دي او تجربه کېږي او درې تصویره موږ ته راکوي. یوه مرحله دا وه چې سیاست په پوهه او په عمل کې ځینې مکلفیتونه ایجاد کړي وو. ډېر مخکې نه په تاریخ کې دا و. مثلا یو وخت به افلاطون، سقراط او ارسطو پورې دا مربوط بحثونه شته ده. زه نه پوهېږم کوم یو دی چې افلاطون وایي که نه چې باید شاه باید حکمت زده کړي یا باید حکیم حاکم شي، داسې یو اصطلاح لري. یعنې قایل و دې ته چې څوک چې حکومت کول غواړي هغه باید تر ټولو ډېر معقول او تر ټولو ډېر عاقل انسان واوسي په فلسفه کې. دا دا یوه مرحله وه. دا هم په همدا ډول سره ونه شوه. دومره مرحله د سیاست تاریخ ته چې ګورو بېلابېلې داسې پیښې واقع سوي دي چې خلاف د دې واقعیتونو ښیي چې دولت د انسان د نیکمرغۍ یا د وګړو د نیکمرغۍ استدلال کولی شي، ضمانت کولی شي. صحیح ده چې په اسنادو کې دا ښایسته ده. محدودیتونه دي او مبارزه ده. همیشه مبارزه، همیشه محدودیت. هغه چې موږ ورته د نیکمرغۍ تصویر درلود یا ارمان هم درلود هغه کوم ځای کې و او کومه ده اصلا. او تر ټولو وروستی نن چې کوم دریځ لري دولت د وګړو په رابطه نظري دریځ، هغه دا دی چې دولت ته په دې خاطر وګړي مهم دي چې خپله یې پاتې شي. هغه وګړي چې ورته په درد لګېږي، هغه وګړي چې مصرفوي او د دوی مصرف د دولت د پایښت لامل ګرځي یا ګټه ورته رسوي، هماغو سره اړیکه لري، د هماغو نیکمرغي تضمین کوي، د هماغو لپاره هماغه خدمات وړاندې کوي لکه کوم چې اهدافو کې ویل سوي وو. اوس مونږ د پولیس چې یو د دې ویناو یا د دې مقالې اصلي محور دی د قدرت د ټولنپوهنې په فضا کې، پولیس مونږ په دریو مرحلو کې درلودلی دی دغه په نن ورځ تصویر کې. یوه مرحله خیالي وه کاملا. یو وخت دولتي بنسټونو یا دولت ته ورته د قدرت بنسټونو داسې فکر کوو چې داسې کسان ولري چې د حاکمیت لپاره زمینه مساعده کړي. اصلا په خیال کې و په اول مرحله کې. یا به کیدای شي په ټولنه کې هم داسې تصور و چې د تطبیق او انطباق لپاره بعضې وخت زور ته ضرورت دی، قدرت ته ضرورت دی او فشار ته ضرورت دی.
چې دلته اوس په یو معنا ونه خلو سره اوله مرحله دا وه. وروسته دوه مرحله همدغه مفکوره چې د پولیس ضرورت و بدل شو په عملي قواعدو باندې. په موډرن دوره کې د اروپا او د هغې وروسته کې دا په عملي قواعدو بدل شول. یعنی موږ په قانون کې صراحتا درلودل نور چې موږ پولیس ته اړتیا لرو. یو تعداد کسان باید وي چې ټولنه کنټرول کړي، وګړي کنټرول کړي، دولت په خدمت کې اوسي، دولت سیاست تطبیق کړي په خلکو باندې. دریم مرحله نن په علم باندې بدله شوې ده. نن پولیسي په خپله علم دی اصلا، یعنی معرفت دی اصلا. هغه باید زده کړي چې څنګه خلک کنټرول کړي، هغه باید زده کړي چې څنګه خلک کنټرول کړي. اوس په ادامه کې د زده کړې مسله ډېر مشکل پیدا کوي. د فوکو ډېره مسله په د زده کړه کې ده. د زده کړې بېلابېلې څېرې وګړي د پوهې له لارې قدرت ته رسېږي، او هر څومره چې پوهېږي دا پوهه د نورو د کنټرول او د نورو د ازادۍ په سلبولو کې کاروي. پوهه څه کوي؟ اول انسان په خپله موضوع ګرځوي د مطالعې، په دویم ګام کې درته قدرت ورکوي چې بل موضوع وګرځوي کنټرول یې کړي. د فوکو خبره د هغه په رابطه همداسې ده. یوې مرحله کې ته سوژه نه موضوع یې، په بلې مرحله کې ته توانا او قدرتمند دی، تا په لاس کې خدمتګار دی د معرفت، ته کولی شي ویې کاروې چې څنګه یې کاروې. او وروسته کې وایو چې د فوکو ټوله خبره ده چې انساني علوم اصلا په همد انضباط کې منځته راغلي دي. اصلا د انساني علومو ټوله زېږنده چې ده د دې په خاطر او په دې فضا کې منځته راغلې ده چې څنګه انسانان کنټرول شي د حکومتونو او دولتونو لخوا. انساني علوم له پیله حلال په دغه دیني مذهب باندې وایم، په دیني حوزه کې وایم، حلال زیږون نه لري، اما پیل نه ده حرام زیږون لري، سالم نه دي منځته راغلي. دا د په دې برخه کې د پوهې سلسله مراتب همدا چې پوهه سلسله مراتب لري، په هماغومره اندازې چې تاسو د پوهې مهمې برخې را اخلئ او ترلاسه کوئ او زده کوئ او کسب کوئ او کاروئ یې، په هماغه اندازې قدرت درلودلی شئ. پوهه په داسې یو رقم ته طرحه شوې او جوړه شوې ده، داسې رقم ته وجود اخیستی دی، سلسله مراتب لري. ځینې مرتبې ډېر قدرت درلودونکي دي، ډېر قدرت ورکوي. ځینې مرتبې کولی شي خلک وغولوي، فقط د دې په خاطر چې ته هم دا لرې. دا د پوهې سلسله مراتبي خاصیت دی او څیره ده، او له دې سره هم توافق نشته دی. د تورکه په نامه یو څوک دی، دی یو بررسي لري چې فوکو ترې ډېره زیاته استفاده کوي په دې برخه کې. دی وایي یو وخت پولیس یوازې د عدلیې، د مالیې او د اردو لپاره و، په دغه برخه کې به کارول کېدل. د پولیسو شتون او ضرورت په همدې برخه کې و. دا ټول تمرکز دی په د لوی تورکه په څېړنه باندې د فوکو تحلیل. له دې وروسته موږ داسې مرحلې ته راغلو چې ټول ورو ټول وګړي یا ټول انسانان اصلا د پولیسو هدف ګرځي. یو وخت کې یوازې مالیه وه، یو وخت کې یوازې فقط نظم و، مثلا یوازې فقط عدالت و. نن هم چې موږ استدلال کوو د دې تحلیل په رڼا کې، مغالطه چې کوو هغه دا ده چې موږ فکر کوو چې ټول د عدالت لپاره ده، د دوی غواړو شتون. اما بیا چې کله عملي برخې ته ورځو، کوم ځای کې عدالت شته دی؟ بیرته زموږ خپله غوښتنه بیله پاتې کېږي، واقعیت بیل پاتې کېږي. بنا هغه منطق راکش شوی دی. په پیل کې دا یوازې د دولت مالیه به یې ټولوله، یوازې به مثلا د قانون د غوښتنې، دولت د غوښتنې تطبیق لپاره به و، هماغه ډول په ابتدایي ډول سره. ولې څومره چې وړاندې راغلي یاستو، اوس کوم ځای ته رسېدلی ده؟ اوس مذهب، روغتیا، تفریح، کار، سفر، هر ډول معامله چې تاسو لرئ د پولیسو لخوا کنټرولېږي، او دوی به دخیل واوسي باید او خبر واوسي باید. د دې معنا دا ده چې تاسو هغو کسانو ته چې تاسو کنټرولوي مجال د دې ورکوئ، په خپله مجال ورکوئ چې ستاسو ازادي سلب کړي. او معرفت یې دا دی چې موږ غواړو امنیت کې واوسو، منطق یې دا دی چې موږ غواړو امنیت کې واوسو. اوس نو یوازې هغه بې عدالتۍ، یوازې هغه ستونزې دی چې د پولیسو له خوا نه باید حل شوی وی، هماغه د پولیسو موضوع نه ده، هدف یې نه ده. اوس ټول انسانان هدف دي. یو کتاب دی د بیو پالیټکس د میشل فوکو، ځینې لیکنې دي هلته ټوله قصه دا ده چې اوس ټول ژوندي موجودات، یعنې څوک چې ژوندی دی د دولت لخوا نه کنټرولېږي، فقط څوک چې ژوندی دی هغه کنټرولېږي. یوازې دا نه و چې یو وخت مجرمان کنټرولېدل، یا منطق دا ده چې باید مجرم کسان، هغه کسان چې سرغړوی کوي هغه کنټرول شي. ټول باید کنټرول شي، ټول څه کوي، چېرته دي، څه وخت او څه روان دي. د دې معرفت باید ولري دولت. د پایښت هغه یې همدلته دی، هغه زمینه یې همدلته ده. د
د لیونتوب په تاریخ کې هغه څېړنه چې کوي دی وایي چې په هغه مخکینیو پیړیو کې د عقل او د مثلا د هوښیار او د لیوني ترمنځ تفکیک په دغه معنا نه و لکه موږ چې اوس درلود. اوس چې لرو دا په یو ډول خاص داسې یو تفکیک باندې نتیجه شوي دي چې د قدرت د سلسله مراتبو د معرفت د سلسله مراتبو لامل ګرځي. نن دغسې وضعیت کې ورسره واقع یاستو. نن متاسفانه ټول د کنټرول لاندې یاستو. د اړتیاو او د ضرورتونو هرم جوړول، سلسله مراتب جوړول، په خپل نیاز تولیدول، ضرورت تولیدول او خلق کول. تاسو دغه شي ته ضرورت لرئ ځکه معرفت هم په لاس کې دی، قدرت هم په لاس کې دی. تاسو دې شي ته ضرورت لرئ، د هغې لپاره کولی شي منطق وړاندې کړي. دا یوه مرحله. دا ټول د لوی تورکه د تحلیل نه وروسته د فوکو بحث دی چې ادامه ورکوي. د دې بحث په رڼا کې ټول هغه برخه، هغه امکانات، هغه ټولنیز فرصتونه، هغه فضاګانې چې د خلکو لپاره د مصرف او د خلکو په لاس کې دي، ټول هغه خو د دوی په لاس کې دي، هماغه د خلکو لپاره نیکمرغي حسابېږي چې دولت ورته تامین کړي دي، تضمین کړي دي. له هغې ور اخواته ټول دولت په کار دی. دولت وایي ستاسو نه اخواته فضا ټوله زموږ په کار ده، زموږ په لاس کې موږ باید کنټرول کړو. هغه که مالي امکانات دي، که فضا ده، که د قدرت د اعمال لپاره میدان دی، او که بل هر څه دي. دا دلته بل د انساني نیکمرغۍ سیاسي کول تر ټولو ډېر خطرناک او ډېر جالبه نښه ده چې فوکو یې نښه کوي. د انسان نیکمرغي اصلا کوم ماهیت لري؟ د کوم ځینې موږ تفکیک کوو چې دا مثلا فرهنګي ماهیت لري، مثلا اجتماعي، سیاسي، اقتصادي، کوم ډول ماهیت لري؟ خو د دولت په لاس کې چې وي، یا د پولیس په بڼه کې چې د دولت له خوا نه ښکارېږي، یا د حکومتولۍ په فضا کې چې دا تصویر کېږي نیکمرغي، هغه سیاسي تصویر او سیاسي رنګ باندې ښکاره کېږي. ځکه د دولت ګټه په همدې کې ده او د حاکم قدرت ګټه په همدې کې ده. اوس یوازې نیکمرغي معلول نه ده، یعنی یو بل څه باید لامل سي چې دولت فعالیت وکړي، په هغې عقله باندې عامل ولري تر څو تاسو ته دغه معلول وزېږوي، منځ ته راوړي نیکمرغي. اوس نیکمرغي په خپله وسیله ده د دولت د پایښت لپاره، د حکومت کولو لپاره، د دوام لپاره، او موږ په همدې باندې ټول قانع یو. دریم د سیستمي کولو همدا هرم دی. دریم اصل یوازې اوس وګړي نه کنټرولېږي، د دوی ټول ژوند کنټرولېږي، ټوله ټولنه کنټرولېږي، حتی هغه کسان چې د کنټرول له حلقې پخوا د باندې وو. اصل خو دا ده چې باید مجرمین کنټرول سي، هغه کسانو باندې چې احتمال د دې چې د دې قانون په خلاف عمل وکړي. له دې هم وړاندې ورځو، اصلا له دې هم وړاندې ورځو. د قانون په خلاف عمل کول یعنې څه؟ د پخپله اصلا د ازادۍ سلبول دي. ولې په دې کې ټول کنټرولېږي، ټول هغه کسان چې فکر کولی سي او ژوندي موجودات دي، دا ټول کنټرولېږي او د دولت تر فشار لاندې دي. پولیسي زده کړه غواړي. هر څوک هم اوس نشي کولی د دولت په خدمت کې د خلکو کنټرول وکړي. دوی هم باید ځان د ځینو شرایطو سره عیار کړي تر څو خلک ښه کنټرولولی وسي. هر څومره چې ښه کنټرولولی سي، هماغومره دولت ته ښه خدمت کولی سي او د دولت اړتیاوې ورسره ترلاسه کیږي. اوس په داسې یو تصویر کې چې وړاندې کوي دولت څوک دی؟ دولت له خپلو داخلي مخالفینو سره د قانون په زور مقابله کوي. قانون په نامه یو شی جوړ کړی دی، بهرنیو سره د وسلې په زور. کوم ځای کې موږ ارام او فارغ یو؟ کوم ځای کې موږ آزاد یو؟ دا هماغه څه دی چې د فوکو نتیجه ده. دو درې ډېر مهم مسلې د ده په ټولو لیکنو کې برجسته کېږي. یوې مثلا معرفت کې افشا سازي ده. موږ نسو کولی کارل مارکس غوندې دریځ ونیسو، کارګران تنظیم کړو. په پوست مدرن دنیا کې دا قصه سته بیخي په دغه معنا سره. موږ نسو کولی انقلاب وکړو په دغه معنا. سیدې موږ کولی شو د معرفت نړۍ کې افشا کړو، د معرفت ځینې هویتونه او ماهیتونه چې غلط درېدلي دي او د حاکم قدرت په خدمت کې دي، هغه راوباسو، راویست کړو. بل دا تر ممکن حده پورې د فردي ازادۍ لپاره مبارزه وکړو، ځکه هماغه څه دي چې دا تر تاثیر لاندې او فشار لاندې دي. او زما خپل برداشت دا دی چې فوکو هم ډېر امیدواره سړی نه دی، ډېر خوشبین نه دی. زما خپل برداشت دی، زه نه پوهېږم، کیدای شي بعض ځایو کې لارښوونې کړي وي. زما برداشت دا دی چې دا وضعیت چې دا رقم ته ترسیم کېږي او تصویر کېږي، په داسې وضعیت کې مقابله کول اصلا یې وګړي ډېر واړه کړي دي.
ډېر زیات یې ضعیف کړي دي په دې تصویر په دې همدې مقاله کې اصلا په همدې لیکنه کې وینا کې وګړي ډېر زیات ورډ شوي دي دولت ډېر زیات لوی شوی دی او د دې دواړو رابطه قطعا یو اړخیزه رابطه ده او د قدرت او د سیاست رابطه ده وګړي غیر له دې چې انفعالي هویت ماهیت ولري او د قدرت قربانیان واوسي بل څه دي نه اصلا کله چې ادامه کې شته ده کله چې تاسو باندې نظارت کیږي دی وایي چې په 13مه پیړۍ کې همداسې وشول کله چې زندانونو شکل او څیره بدله شوه کله چې په تاسو باندې نظارت کیږي یو وګړی چې ګوري چې په ده باندې نظارت کیږي بل څوک ورته ګوري دی خپله مو خپل ځان باندې نظارت کوي بیا ځکه خپل چلند بدلوي بیا داسې رقم د چلند کوي بیا چې هغه بل شیطاني ونه کړي او بل یې کنټرول نه کړي او بل مجبور نه شي د سره برخورد وکړي دی خپل ځان کنټرولوي خو معنی دا نه چې وګړي ډېر وړ کېږي دلته بې قدرته کېږي خدمت په یو بل معنا سره پرته له شکه بل چاره نشته ده یعنې تاسو کله وایئ چې موږ غواړو د دې خلکو افشاګري وکړو دوی مخکې چې وایي خو معلومه خبره ده چې تاسو افشاګري نه کوئ دوی ته خدمت کوئ په یوه معنا سره صحیح ده اما معقول او ممکن شکل د معرفت د راپورته کولو او د هغې دغه اړخ افشا کول اصلا کمال دی دی څه وایي دی وایي چې په باندې نیوکه هم دا ده چې ته کومه خبره چې کوي بیرته په تا باندې هم صدق کوي ولې دی وایي چې زه تاسو ته دا خبره کوم یعنې برداشت دا دی ترې چې خپله معرفت داسې خاصیت لري اصلا پوهه داسې خاصیت لري چې چا سره ډېره وه چا په کنټرول کې وه نور کنټرولولی شي او نور کنټرولوي بنا موږ باید نور د دې تمه ونه لرو چې حقیقت کشف کیږي حقیقت شته دی حقیقت جوړیږي ایجادیږي او د پرستش وړ ګرځي خلکو لپاره په دې خاطر موږ په یو ډېر لویه کچه په یو لویه لمن کې مصروف یاستو او بوخت ساتل سوي یاستو او چا سره چې دغه د موږ په سر باندې منځته راغلی معرفت دی هغه زموږ په سر بیرته استعمالیږي او زموږ په هکله باندې بیرته کارول کېږي ښه انضباطي قدرت په درې ډولونو باندې څرګند شوی دی او ښکاره شوی دی دلته تصویر کې لکه ډېر ښه نه ښکاري اول هماغه د زندان د تصویر نه د کتلو له لارې نظارت کول یا مشاهده کول د دې لارې نه د انضباطي قدرت څرګندېدنه شوې ده یو ډول یې دا دی دوم قضاوتونه چې د دولت لخوا نه شوي دي یا د لوړ بنسټ لخوا نه شوي دي هغه قضاوتونه بدل شوي دي په قواعدو باندې په ټولنه کې منل شوي دي د ژوند کولو په قواعدو بدل شوي دي لکه دوی چې چاته وویل چې تورې هغه تور ګڼل شوی نور دوی چې چاته وویل کوم بنسټ ته کوم اړخ ته کوم جوړښت ته کوم وګړي ته وویل ته سپین یا دغه شی سپین دی بیا ټول ویل د سپین دی دا په قاعدې بدل شوی دی نور بیا اطاعت یې کړی دی لکه مثلا دین نه چې ډېر حکومتونه په دا ډول استفاده کړې ده په دواړو اړخونو کې همدغه ډول استفاده کړې ده او اخر تفتیش دی چې تر ټولو ډېر زیات جدي نظارت او کنټرول ښیي نن ټول د تفتیش لاندې یو کولی شي زموږ کورونه وګوري زموږ جیبونه وګوري زموږ اکاونټونه وګوري زموږ موبایلونه وګوري زموږ د اطلاعاتو مجموعې ټولې داخل کې وګوري چې څه روان دي دا د انضباط او د قدرت ډولونه اوس د فوکو پوښتنه ده زه نه پوهېږم په دې تصویر کې ډېر ښه نه ښکاري د پوهنتون د ښوونځي د زندان د روغتون د ښار د ادارې د دوی منځ کې کوم فرق دی له دغه اړخه هېڅ فرق نه لري ټول وګړي کنټرول کې دي ټول وګړي ټولو باندې قدرت اعمالیږي هېڅ فرق نه کوي تاسو زندان کې اوسئ پوهنتون کې اوسئ پوهنتون کې د کنټرول لاندې یئ هېڅ فرق نه کوي تاسو مثلا شخصي کار کوئ هر ځای کې چې یئ هغه دا د ځایونو مشابه هویت پیدا کړی دی په خدمت کې په عمومي خدمت کې د سلطې ته په خدمت کې مشابه څېره پیدا کړې له وړکتونه رانیولې تر د سپین ږیرو د زړو تر روزنځي پورې یا تر ځایه پورې چې هلته اوسي ټولو کې دا مورد ده دا مسله ټوله اصلا د قدرت ټولنپوهنې بحث ده بالکل هغه شیانو کې دي وي فرق نه کوي د خلکو د مذهب بدل دي هغه ډله دي بل ډول دي هغه دي بل ډول دي دې خو د ښځې ناست دي دې خو د نارینه دې کې هېڅ قصه نشته ده قصه دا ده چې کنټرول شي ټول د قدرت ټولنپوهنه ده د بحث دی دولت وګړي ټول کنټرولوي ټولنه ټوله د کنټرول لاندې ده دغه مسله ده فقط ارزي کې چې ووسي بلې ارزي کې چې ووسي هر ځای کې چې ووسي په هماغه ډول سره کنټرولېږي هماغه ځای کې د فوکو په نظر کې د پوهنتون او د زندان هېڅ فرق نشته بلې هېڅ فرق یې نشته هلته هم په یو بل ډول سره تعذیب کوي قیدوي محدودوي دلته هم په یو بل ډول سره دا وګورئ مجازات جزاګانې په څو څو مرحلو کې له بدني اړخه له بدني ډوله اوښتې د رواني او روحي ډول ته نن کیدای شي د یو چا بدن آزاد وي اما رواني څخه ډېر زیات شکنجه کېږي ځورېږي او کړول کېږي دا خپله تعذیب دی څوک وایي چې مجازات کم شوی دی
مونږ هماغه مخکنۍ صریحه جمله چې په کتاب په پیل کې وه چې ډېر وګړي ګمان کوي چې قوانین انساني شوي دي نه مجازات عقلاني شوي دي جزاګانې داسې رقم سره جوړې کړي دي چې ستاسو عقلونه فکر کوي چې دا ډېر سم او انساني دي اصلا داسې نه دي دی یو دوم مونږ ټول په ځان نظارت کوو په دې خاطر چې د نور نظارت لاندې یو مونږ خپل د خوښې نه تېرېږو په دې خاطر چې نور مو درګرده کنټرولوي مونږ داسې یو عمل ونه کړو چې ټول تصمیم نیت ګرځېدنه پرېکړه اوسېدنه چېرته اوسېږئ عین وخت کې تاسو مجبور یې د نورو خلکو لپاره ځواب ورکوئ د دې په خاطر چې ښه تاسو فلاني او فلاني ته باید ځواب ورکوئ همدې وخت کې خپل ځان کنټرولوي په ځان نظارت لرئ چې ښه داسې چلند ونه کوم چې بیا دوی سره د دوی د پوښتنو په عذاب پاتې یم یعنې موږ خپله د خپل ازادۍ په وړاندې ولاړ یو د خپل غوښتنو د خپل اصلي هدف چې خلاصون دی له دې ټولو د هغو په وړاندې ولاړ یو انساني علوم اجتماعي علوم اصل کې د انضباط نه منځته راغلي دي د کنټرول نه منځته راغلي د قدرت په خوښې منځته راغلي د ده له نظره جامعه شناسي او ټوله انسان پېژندنه او مثلا روانپوهنه دا ټول محکوم دي په دې چې سلطې ته خدمت کړی دی او د دوی په سر باندې عملي شوي لکه نن انسانان په حیواناتو باندې کوي دا لابراتورونو کې چې معاینات کېږي دلته فکر نه کوي چې د قدرت اعمال دی د یو ژوند مصرفوئ د دې لپاره تاسو یو نتیجه واخلئ بیا دا نتیجه خپل ژوند لپاره بیرته وکاروئ طبیعي ده نو هغه کسانو لپاره چې رسېږي د هغوی ژوند پکې تضمین کېږي د هغه کسانو چې پکې مصرف شوی دی هغه دلیل د دې دی چې باید مصرف شي د دې لپاره چې دوی ژوند وکړي دا د ډېر بنیاده غیر عادلانه دریځ دی د ډېر بنیاده او د ډېر پیله ښه د فوکو بحث پای ته ورسېد د هغه مقالې چې د سیاسي ټکنالوژي په عنوان وه دا د ستړي مه کړئ ورسره ډېره مننه